عزتمند مسلمانان ورونو د چا د خبرو او ملامتیا په وجه عبادت پر خودل ندی پکار زکه د خلقو د وجه عبادت پر خودل په خپل ریا ده. فضیل بن عیاض رحمه الله فرمای د خلقو د وجه نیک عمل پر خودل او خلقو ته د ځان د خودل د فار عمل کول دا شرک دی او اخلاص دا چې الله جل شانه تا ته د دوانو بیماریو نه نجات درکړي. یعنی اخلاص دی ته وای چې د خلقو د خبرو د وجه عبادت فریدګ دی او خلقو ته د ځان د خودنه د فار عبادت ونکي بلکې خالص د الله جل شانه د رضا د فار عبادت وکي. بعض خلق نیک عمل لدی د وجه نه کوي چې بیا بریاکار خلقو ته معلوم شم نو خبردار دا شیطانی او غلطه وسوسه ده او د شیطان مقصد دا دی چې انسان نیک عمل مکمل فریږدي بلکې انسان به نیک اعمال خامخا کوي د ریاکاری د یری د وجه نه بد نفریږدي خو خاص د الله د رضا د فار به کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي د کوم عبادت چې د مخلوق سره سواسطه نوي لکه منځ روزه حج وغیرہ نو دا به د ریا د یری د وجه د شپې خودلې بلکې ضرور به کوي خو لید به کې خالص د الله رضا وي. وس که چیرته د دې عبادت کولو په وجه په اول یا په بیس کې د ریا خطر راځي نو د دې دفع کولو کوشش وکړي او د عبادت نیت به کې برقرار ساتي. البته که د دپه کې د عبادت نیت بالکل لوي صرف او صرف ریا او خلق ته ځان خودل وي نو بیا خود ته د دې عبادت ثواب نه ملاويږي. لیکن کله اول نه د الله جل شانه د رضایت نیت وي او په بیس کې د ریا خطر پیدا شي نو دا خطر به دفع کوي محترمو او خپل عبادت به برقرار ساتي. د ریا د وجه نه بدا عبادت نفرګ دي ځکه شیطان اول دا کوشش کوي چې انسان بالکل عبادت ورکی خو چې کله په دې کې کامیاب نشي او انسان عبادت شروع کی بیا د پزړه کې وسوسه اچي او که انسان چیرته د ریا د وجه نه عبادت فریق دي نو شیطان به بیا په خپل حربه کې هغه کامیاب شي او دا یو ډیر غټ نقصان دی. د دې خدا سي مثال له محترمو لکه یو کس چې خپل لوکر ته خپل غلام د سسیز د صفای د فارور کی او بیا د نوکر صفای و نکړي مالک چې کله راشي او ته پوز د نوکی چې صفای دی ولې نه کړي نوکر ورته دا جواب ورکي چې ما صفای ذکر نه کړي چې ما سره دا یره و چې زما صفای صحیح ولکم. مالک به ورته وای چې بیوقوفه دا خو ته اصل کار پرې دی الله تعالی خو بندګانو ته دا حکم کړي چې په اخلاص باندې عمل وکړي. وس چې یو کس د ریا د خطرې د وجه عبادت نه کوي او دا خو د اخلاص نه مخکې اصل عبادت فری خودو او دا خو یو ډیر لوی نقصان دی. لہذا د ریا د خطرې په وجه عبادت فری خودل دا د انسان لپاره یو خپل نقصان دی. دا د شیطان وسوسې دي د دې ځان ساتل پکار دي او خپل عبادت هم جاری ساتل پکار دي.